شله خیره د اکا سره دلته یې څه ناسته مې وکړله دا خپل میږو پسونو غواوې راښکاره کړلې اوس ماشاءالله یو دوې دا وزې وې که څه شوې دا هم لنګې سوي ولې پسونه هم یو دوه دانې بچیان یې راوړي ول نو په هغوی وګرځوم ډېر ښه خوند یې وکړي حبیب عادله کې ګرځي په خپله نړۍ کې ورک دی سارو یې لا کور ودان سارو بس زما خبره مني اوه سارو ته ماته وګوره سارو ډېره ښه ده زما خبره مني ای بدماش څه دی دا زما خبره نه مني وایي ځای نانۍ پسه غواړم دی چې ته د زیمبوز یې نو دې ته به شدي و شانس وایي ځه وینیس که دې ویني وایي ستا دی نیوی هم نسې نو راځه نو بس اوس له خیره زو د کور خواته ته راځه کوچنۍ سخوندره په در ووینم دا به زه تا درکړم هغه غوا غواړې خبرې کښې کی گایش ای سارو کی راول باکی راو بالا ورسه باکی راو ورسه حالت نزده ورسه تو بگای تراس باد کو داسې دی دا وده وس راکه بس دی نو بیا دې ولم وده وس سارو کی زه ویلاګ بچي جوړ نه بوتل نه بوتل چواخه را انا نزيد كده ولا Mana ucai. Jangan